السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو دوستانو او ملګرو، د اسلامي تاریخ په زرینو پاڼو کې ځینې نومونه د عدل، تقوا او خدمت نښه ګرځېدلې ده، او له هغو نه یو روښانه نوم حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دی. هغه یو داسې حاکم و چې د دنیا شان او شوکت پر ځای یې د الله رضا غوره کړه. د خلکو حقونه یې ورکړل، ظلم یې ختم کړ، او د امت اسلامي د اصلاح لپاره یې نه ستړې کېدونکې هڅې وکړې. خو د هغه په ژوند کې داسې کومې کیسې او واقعات دي چې تر نن ورځې خلک ترې عبرت اخلي. څنګه یې خپل ژوند بدل کړ او د هغه عدالت ولې دومره مشهور شو؟ د همدې موضوع په اړه به محترم شیخ محمد ادریس ډېر ښکلي او حقیقتونه ډک بیان وړاندې کړي. نو تر آخره زموږ سره پاتې شئ، ځکه دا بیان د هر مسلمان لپاره د فکر او اصلاح یو مهم درس لري. د زمانې عادل بادشاه عمر ابن عبدالعزیز داسې عادل بادشاه چې د هغه په زمانه کې شرمخ په ګرې چیرې حمله نه ده کړې. شرمخ یو ځای کې چې ته شرمخ یو ځل په ګرې باندې حمله وکړه، چې کوم شپونګي ګرې چیرې سرولې هغه وي انا لله و انا الیه راجعون. عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. نور شپونګیان ورته وایي دا دې څه ووې؟ هغه ته خو تا ته څه پته لګي؟ هغه زمانه کې خو ریډو میډو نو اخبار او نو ټلویزیون د میاشتې مزل دی دا دې څه ووایي؟ وی بس ما راته ووایي چې عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی دی. ته څه خبرې چې ته دا دعوه کوې؟ وایي چې د هغه کله بادشاهي شروع شوې ده، نو شرمخ او ګړې زمونږ یو ځای سرېږي چې د شرمخ په ګډه چیلې حمله نه ده کړې، او چې نن شرمخ په ګډه چیلې حمله وکړه، معلومیږي دا چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شوی دی. داسې سړی ته خدای پاک پیدا کړي. دی چې کله بادشاه شو، ښځه د بادشاه لور وه، د مخکې بادشاه، نو ښځه یې کېنوله. وی ښځې زما په سر ډېر لوی بار راغی، ډېر لوی بوج مې په سر را پرېوت، د مسلمانانو خلیفه شوم. نو تا ته یو خبره کوم، که ستا خوښې تا له طلاق در کوم. پیغلی او عمر دې کم دی، لا بوډی نه او خشته مې بل څوک به دې په نکاح والي. وایي سړیه چې بادشاه شو زما نه طلاق راکړې؟ خلک خوشحالېږي چې خاوند مې بادشاهي او ته ما جدا کې. وی نه، د مسلمانانو دومره بوج زما په سر را پرېوت چې زما د زړه نه او زما د وجود نه شهوت ختم کړی دی. نو ستا حق نشم پوره کولی، نو زه په خوشحالۍ درته یم که بل زه به دې پرېږدم که بل خاوند کې نه ته بل خاوند وکړې. ښځه ورته وایي زه به در سره ګزاره کوم، هر څنګه چې زه به تا سره ګزاره کوم. وی ښه نو ستا دا کالي او ستا دا جامې دا د بیت المال دي، ستا رور او ستا پلار تاله درکړي د بیت المال دي، دا ستا نه دي. مهرباني به وکړې که ما سره ژوند تېری نو دا کالي او دا جامې دې راکړه چې دا بیت المال کې واپس داخل کړم، او که نه ما سره ژوند نه تېری بیا دې خوښه خپله ده. وی واله زر خپل کالي په کالو کې سرو زرو سپینو کې پټه وه، د بادشاه لور ده او د بادشاه خور ده. ټول کالیګانې وویستل، عمر ابن عبدالعزیز دې ورکړل، او چې کوم د ضرورت نه زیاتې جامې وې هغې موله ورکړې، او ټول یې په بیت المال کې داخل کړل. دومره نیک انسان. او د ده مخکې ژوند څنګه و؟ مخکې یې داسې ژوند و چې یو جوړه به یې سار اچوله، د مدینې منورې ګورنر و، او یو جوړه به یې ماښام اچوله. داسې ژوند یې تېر کړی، او خشته جامې، خشته لباس، او چې په لاره به روان و په مخ به یې روبن، لکه زنانه روبن نه اچوي دقسې نقاب به یې په مخ اچول چې زما په مخ د چا سترګې ونه لګي. اعلی اس او نوکرانو به ترې مخکې رستمندې والې، او چې کله بادشاه شو هغه خپلې جامې ټولې راواخېستې او بیت المال کې داخله کړې، ځان ته یې یوه جوړه پرېښوده. یو ځل د جمعې مانځه له راته چې مونږ د جمعې له راته لیټ شو، وخت د مانځه تېر وروستو شو، لیټ شو. دغه دی چې دی راغی، ټول خلک ورته په انتظار دی چې مونځ وکړو. چا ورته وی صاحب نن خو دې ډېر ناوخته کړې، وی جامې مې خیرنې شوې وې، نو غسلخانه کې مې لمبل، نو ځان له مې هغه جوړه وویستله، نو بیا مې ورته انتظار کوو، نه چوڼولې مې وسنډلې دی چې لږ اوچوالی پکې پیدا شو، هغه مې واچولو، نو تاسو له مانځه له راووتم. دې ته امیرالمؤمنین وایي. بیبي یې وایي ما سره 3 کاله او 3 میاشتو 15 ورځې ژوند تېر کړی د بادشاه نه پس، او په دې 3.5 کاله کې تقریبا دې ما ته رانږدې شوی نه دی. ټوله شپه به یې ژړل پروردګار ته، ټوله شپه د ورځې د انصاف حکومت کوه او د شپې الله ته ژاړه. او چې کله وفات شو نو هغه د بیت المال چې کوم
سیکرټري د خزانې هغه وزیر اوله راغی ورته یې بیبي تا نه خاوند ستا جامې او سره زر اغوښتي دي او بیت المال کې جمع کړي دي هغه ما یو ځای کې ګوټ کې محفوظ درله ساتلي دي ښه محفوظ پراته دي اوس خو د خاوند وفات شو په دې خوښۍ کې د لرولو موتل یې درکړم هېڅوک ته نه دي خبر ما ته پته وه ستا خاوند ته او تا ته خاوند دې لر ستا مال دی محفوظ پروت دی دله به راوړم ویې نه مال یې مه راوړه زه خپل خاوند سره د هغه د مرګ نه پس هم وفا کول غواړم په ژوند مې ورسره څنګه وفا کړې ده د مرګ نه پس به م ورسره وفا کوم دقه جامې مې کافي دي د هغې پاک هلک او پاکې جینۍ نه چې مور پلار وله پاکه جینۍ وکړه پروردګار د عمر ابن عبدالعزیز غوندې عادل بادشاه پیدا نو دا د پلار باندې د مور او پلار حق دی ښځی کې به وله ښادي کوي نیکه جینۍ به وله ګوري او د لور هم پرې را حق دی په مور او پلار چې نیک انسان له به ورکوي یوازې د زوی حق نه د لور حق هم شته پاک ځای کې به ورکوي او با پرده ځای کې به ورکوي او د لور به د پردې خیال ساتي ما خو درته وختي ووایي که نه چې ډېر مور او پلار د لور نه مجبوره شي د ګناه جامې اوله راوړي او ته ما مارکیټ ته بازار ته ښځه لاړه شه یوازې بازارونو ته لیږي دا رحم په بچو قطن ونه کوي دا رحم پې مه کوئ د آخرت د لوی سفر رحم پې وکړئ چې ستا د بچو د آخرت لوی سفر مدیدار شي نو دی بل حق شو ښځی کې کوېدن کول هم کالي کې او که جینۍ شي او ښځی کې واده کول ښه بیا بل حق سره دعا به ورته کوي دا هم ګورې د بچي حق دی په مور پلار مور او پلار به ورته دعا کوي د مور او پلار دعا د بچي دپاره الله قبلوي حضرت امام بخاري رحمت الله علیه چې دی پیدا شو په سترګو ړوند شو مور به الله ته ژړل یا الله ما خو دا بچی دی له نه غوښتی ما خو دی له غوښتی چې زه پې ستا د پیغمبر د حدیثو علم وکړم ما خو علم له غوښتی و الله دی خو ړوند دی ړوند سړی خو علم نشي حاصلولی پروردګار اوس به څه کوي ماشوم چې بچي وي او ړوند شي نو مور او پلار ته ډېر لوی تکلیف وي د شپې اوده د رامورې او په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولید ابراهیم علیه السلام ورته بیدي مبارک دې شه زه یې در کوم ستا بچی الله جوړ کړی چې دا څنګه راویښه شو خوب دې ولیدل نو خوب هر قسمه کیدی شي چې امام بخاري وایي زما سترګې الله زما د مور په دعا جوړې کړي د مور دعا الله قبلوي د بچي دپاره دعاګانې کوئ ښه خپل اولاد ته خپلو بچو خصوصا دا دعا ورته کوئ چې خدای دنیا او آخر دواړه ښه کړي یوازې د دنیا دعا ورته مه کوئ د آخر سوال ولا کوئ چې د بچو آخر هم ښه شي نو مور او پلار به دعا کوي دارنګې ډېر واقعات دي د دې متعلق او ډېرو خلکو ته د مور د دعاګانو د برکت نه ډېر لوی فیض او ډېر خیر رسېدلی یو ګڼ وروڼو پلار یې مړ شو او مور یې وه یو کس پکې نیک و نیک هغه نور وروڼو ته وایي هلکه وایي دا د پلار د مرګ نه پس دا جایداد به تقسیمو څنګه به کوو یو یې هغه جایداد زما بل وی هغه زما بل وی هغه زما دا یو ورته وایي داسې وکړې چې ما ته د خپلې مور خدمت پرېږدئ او تاسو جایداد والئ مور ماله راکړي زه به د مور خدمت کوم جایداد نه غواړم او تاسو پېښ او جایداد هم پېښ هلکه قمقله نور څه نه نه بس د مور خدمت ما ته پرېږدئ زه به د مور مزدوري به کوم خواري به کوم خو د مور خدمت به کوم او تاسو پېښ او جایداد هم پېښ ډېره ښه ده د مورې په سچه خدمت وکړه چې خدمت د مور یې وکړو مور یې وفات شو نور وروڼه یې مالدار دي ځکه جایداد هغې واغېشت او دا پکې خوار پاتې شو یو ځل ودو چا په خوب کې یو نیک سړی یې په خوب کې ولید هغه نیک سړی ورته وایي تا د مور خدمت کړی دی او مور د ډېرې دعاګانې کړې مور به دا دعا کوله چې خدای زما د بچي په رزق کې برکت واچوي دا به بس وي خدای زما د بچي په رزق کې برکت واچوي وروڼو ګوره ډېر مال مه غواړئ په مال کې برکت غواړئ که مال دې ډېر شي او برکت پکې نه څه پکې او که لږ مال او برکت پکې وي نو خوشحاله به برکت دې ته وایي چې ته د هغه مال نه فایده والې او ډېره فایده ترې والې نو که مال ډېر او ستا پریږدي که مال ډېر او ستا د بچو ترې پریږدي نو په داسې مال به څه وکړې او که مال ډېر او دې خوا مقدمې راته جوړې دي او دشمنۍ راته جوړې دي نو په داسې مال به څه وکړې برکت دې ته وایي که مال لږ هم دی خو چې ته پکې خوشحاله او ستا بچي پکې خوشحالي او ستا ښځه پکې خوشحالي د برکت
نو هوښیاره مور دقی یا الله زما د بچي په مال کې برکت پیدا کړي. نو چې مړه شوه نو چوکۍ خوب کې ولیدل چا ورته ویل لکه د مور د ډېر خدمت کړی دی او مور درته ډېرې دعاګانې کړي دي او د برکت دوا هم درته کړې ده. نو دا ورشه پلانکي داګ کې یو کاڼی پروت دی هغه اوچت کا لاندې 100 روپۍ پرتې دي هغه راوړه. دی ورته په خوب کې وایي ای کاکا وی برکت به پکې وي که نه؟ وی نه برکت پکې نشته. وی ښه بیا نه رالم چې راوي ښځې ته یې وی وی ښځې چې هلته په خوب کې تیږه خولی چې لاندې د 100 روپۍ پرتې دي خو هغه وی برکت پکې نشته. نو مې چې نشته نه یې رالم هغه د دوی بیخ دي په برکت او نابرکت یې څه کې وشو پیسې او لوګي مړه شو ته برکتونو پسې ګرځې ارونه دې وګوره کم دی ته ورسېدل ته مور دې ټول عمر خدمت وکړه هم لاړه درنه او برکتونو پسې ګرځې نه ښځې چې برکت پکې نه ما د مور د برکت د مال دعا کړې ده. په سبا شپې بیا خوب ولید بیا ورته یو سړی وایي 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 د مور د ډېر خدمت کړی دی ورشه پلانکي دی کې تیږه پرته ده هغه اوچته که لاندې 10 روپۍ پرتې دي خبره سلونه 10 راله یو ته بیا وایي برکت پکې شته که نه یې نه برکت پکې نشته یې نه مې دي پکا سارې بیا ښځې تال وی وایي ښځې داسې مې بېګا بیا خوب ولیده او وایي چې 10 روپۍ پرتې دي دینار 10 روپۍ وی ما یې تپوس وکړه برکت شته که نشته وایي نشته مې چې بیخ دې وځه ته بیا برکتونو پسې ګرځه ګوره شی د 100 نه خو 10 له راغی بلو به 10 روپۍ لځي او برکت به پکې داسې خوار وزار به ګرځي ځان هم د لوګي مړ کړه موږ هم د لوګي مړه کړي برکتونه پرېږده وشو پیسې راوړه نه نه راغله. په بله شپې بیا خوب ولید یو سړی ورته وایي عمق داسې د مور د خدمت کړی دی او دعاګانې درته کړي دي ورشه پلانکي تیږه اوچته که لاندې یو 10 روپۍ پرته یوه سلونه 10 لسونه یوې له خبره راله وایي برکت به پکې که نه یو شته پکې وایي بس قبولې مې دی وی ښځې 1 روپۍ پرته ده د کاڼي لاندې او برکت هم پکې دی زه بس وایي اوس خو هغه خپله ده 1 روپۍ ده که خالي برکتونو پسې ګرځه که نه دی لاړه روپۍ راواغېږي نو دې هم د زمانو غریب باندې سختې تېرې وې په ښځه چې روپۍ دینار یې راواغېسته ورېږه یاره په دې خو چې د ښه شی نه ده چې ټول یې په شریکه وخورو نو د دریاب غاړې لاړ یو کب یې پرې واغېست د نن به کب سپور به وخورو خو یرمزې خو واخلو که داسې 1 روپۍ کب یې راوچت کړه کور ته یې راوړه چې میانځ کې وسیله په هغې کې دننه یو ناشنا قیمتي ملغلره راووته د کب په ګېډه کې دومره ملغلره پکې راووته چې په هغه ټول بازار کې د هغې قیمت چا سره نو ته د یو دیوړي د برکت که نه دې د برکت وایي پیسې شی لږ دی او الله ته دله ډېره فایده درکړي دې د برکت وایي. نو د بچو یو حق په مور دا دی چې د مور او پلار ورته دعاګانې کوي ها دعا به درته کومه مور او پلار کوي د حضرت موسی علیه السلام واقع ده موسی علیه السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړو الله وایي ما ته زما د جنت ملګري وښایه هغه انسان چې ما سره په جنت کې ملګري وایي په پلانکي کلي کې یو قصاب دی هغه به د جنت کې ملګري دی لاړ هغه کلي قصاب لګیو په تخت باندې غوښه پرې کول د چا نه تپوس وکړه چې کوم نوم ورته الله ښولی و هغه دغه قصاب نوم هغه غوښه خرڅه کړه ماسخوتن شو هغه غوښه یې پرې کړه داسې لږه غوندې ترې پرېښوده او هغه یې په یو ټوکله کې وتړله او دوکان یې بنده و چې موسی علیه السلام ورغی د موسی علیه السلام هم ځکه زموږ د حضور پاک په شان امت ډېر زیات دی ښه دویم نمبر زیات امت په تعداد کې د موږ د نبي علیه السلام د امت نه پس د موسی علیه السلام امت حضور پاک فرمایي ما ته الله پیغمبران او د هغوی امتیان وښول بعضې پیغمبران به دا دي چې 10 کسان ورسره وو چا سره یو کس او بعضې پیغمبر به یوازې روان یو امتي مو سره نو یو ډله مې ولیده داسې په دې فضا کې ډېره زیاته وه ما وی چې دا زما امت دی جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړه دا موسی علیه السلام په خپل امت کې روان بیا مې یو بله ډله ولیده چې هغه د دې نه ډېره زیاته وه دا غاړې د اسمان ته ډکې وې دا ستا امت دی الحمدلله زمونږ امت د حضور پاک به د نورو امتونو په نسبت په زیات تعداد کې جنت ته داخلېږي د موسی علیه السلام امت ډېر و دغې سړي پې نایب بللي ایمان راوړی خو لیدلی نه دی چې دا موسی علیه السلام ملګري زه راغلی میلمه ما به ځان سره میلمه کې او بلکل زه چې کور ته یې بوت چې کور ته یې بوته میلمه موسی علیه السلام ته هغه کوربه چې دی قصاب موسی علیه السلام ته وایي داسې وکړه چې ته دلته کښېنه او زه له ډوډۍ کټوی مټوی پخوم نو بیا به سره میلمه خبرې کوم زما څه کار د هغې نه به فارغ شو نو موسی علیه السلام فرمایي چې دی لا وی لا ولې هغه غوښه کټوی کې واچول او بیا اور یې ورپسې بل کړه چې دا غوښه پخه شي بیا په یو لوښي کې اوبه ګرمې کړې
وی داسې را زانګو په شان یو کټ پروت و وی هغه کټ له ورغې هغې کې یو انسان پروت و لکه د ماشوم عمره رکوټ او هغه انسان یې په هغه ګرمو اوبو باندې ووینځه ښه صفایي یې ونه وکړه ښه مزېداره صفا سوتری کړه او بیا ورته ښکلې پاکې جامې ویې لمبه او بیا ورته ښایسته ښکلې پاکې جامې واچول او بیا پرې خوشبویي پورې کړه څادر هر څه یې ورته بدل کړل او بیا هغه غوښه خوټ کېدلې وه د هغې ښوروا یې ورله په کاشوغه لږه لږه هغه انسان له په خوله کې اچوله وی چې کله هغه انسان موړ شو لاس یې ورته ونیوه او یې لاسونه یې داسې پورته کړل وی بیا راغی دا سړی او یې ما له ډوډۍ راوړه یې ما ته چې میلمه څوک یې د کوم ځای نه راغلی چې زما میلمه شوې وی ما ورته وي چې زه راته ځان ښیم خو لا اول دا تپوس ته نه کوم چې دا څوک دی په دا زانګو کټ کې یاره وی دا زما مور ده په مخ د ځمکه یو زه یم او یو مې دا مور ده نور مې څوک نشته زه د دې مور خدمت کوم سهار چې ځم دقه تا کې څو لیدل دقه چل کوم یې د شپې متیا دې کړي دا غریب لقیدې نه شي نه خپې لقولی شي او نه ځان نو دې ښکلې په پاکو اوبو په ګرمو اوبو ولامبم بل څوک یې نشته او بیا مې ورله جامې انځلې هغه ورته ښکلې پاکې واچو توله یې ورته بدله کړم خوشبویي پرې پورې کړم او بیا پرې ښوروا وخورم مړی کړم او چې ماښام د دوکان نه راشي نو بیا مې همدقه کاري ادرودې جامې ته وباسم ورله بیا ووینځم او پاکې جامې ورته واچوم خوشبویه کړم او ښوروا باندې یې مړه کړم ما ورته وی چې ښه دا چې لاس یې پورته کړي لکه چې دوی درته کړي وی یو یاره زما دا مور څه ساده غوندې مور ده یو ټکي یې زده کړي نور ولې څه نه ورځي چې کله یې زه مړه کړم دقه ټکي وایي مې چې دا څه دعا کوي وی دا ما ته وایي چې بچي الله یې د موسی پیغمبر سره په جنت کې ملګری کړه دقه دعا راته کوي مې چې ښه نو خدای دعا قبوله کړې ده ته څوک یې میلمه دوم اقه موسی یم ستاسو پیغمبر ما د الله نه تپوس وکړو چې ما ته زما د جنت ملګری وښایه نو ته راته الله ښودلی نو د مور دعا قبلیږي خو د مور دعا به څنګه اوس ته به چل جوړی چې مور درته دعا وکړي که نه هسې خو مور دعا نه کوي د پلار دعا قبلیږي خو چې ته ورله کوتک رابلی نه هغه دعا کوي څه کوتک به نه رابلی که چې ته ورته کنځل که ای ستا هغه داسې داسې کړي ای ستا مور داسې داسې کړي وی ستا ستا مذهب الله مونږ څو نقمقل خلک وي ستا هغه مذهب داسې داسې کوم نو مذهب خو زمونږ اسلام دی اسلام ته یې کنځل خو کافر شوی ستا هغه دین داسې ستا هغه مذهب مور ته کنځل او پلار ته دا څونه قمقل دی هوښیار نه د دین نه خو لرې خو قمقل مې مور ته کنځل کې پلار ته کنځل کې خدمت وکړه د مور او د پلار چې دعا درته وکړي دعا خو هسې نه کوي د زړه دعا به درته کوي د زړه دعا چې لږ یې خوشحاله کوي معمولي څیز باندې مور او پلار خوشحالېږي بله جمعه ته انشاءالله د مور او پلار حقونه به م ویم دې جمعه کې خو مې د بچو حق ووی بله کې د مور او پلار هم درته بې د هغې حقونه دي نو ستا په یو حق دا دی چې د مور او پلار درته دعا وکړي لیکن دعا به پسې کېږي ته به یې خدمت کوې لاس به ورله ښکلی خپې به ورله ښکلی مخ به ورته نه راغی قسم دې یاد وساتئ کومو بچو چې د مور او پلار په سچه خدمت کړی دی داسې مې هم لیدي دي چې ځوانان او زلمي دی او پلار دی په مخ څپېړه ایستېره او ده ورته مخ دا بل مخامه بابا دا بله مو دا هوښیار دی دا قمقل نه دی دا هوښیار دی زلمي واده کړي بچي پسې کوتک راغشتی دی او ده ته په کوتک ورته واده نه شي زلمی خو بوډا دی او تا ته منډه کړي دي دا هوښیار بچی دی دا قمقل نه دا ډېر هوښیار دی پلار له جواب چې څوک ورکړي دا قمقل دی پلار چې در یو څپېړه وباسي را دویم ورته نیسه مور چې در یو څپېړه درکوي دا بل ورته نیسه ته هوښیار یې دا مو خلک به څه وایي مور والم خلک به څه وایي پلار والم خلک دې خپل کار کوي چې څه وایي نو هغه دې وایي خدای ته غاړه روغه ساته او دا یاد وساته یو نه په سلګونو مثالونه به در درکړم چې چا د مور او پلار حق ادا کړی دی خدمت یې وله کړی دی دنیا هم ښه ده او اخر هم ښه دی یوازې اخر نه دنیا به هم ښه نو دی حق دی چې مور او پلار درته دعاګانې کوي دی بل حق شو خو هغه دعا به درته ولې کوي حواله کوي چې ته خو خوشحاله وساتې که نه ته وایي قدر وکړي که نه مازغوتن سملي په خپو وله زور خو وکړي که نه لږ غوندې یو کیله وله سپینه کې یخ وله خوله کې ورکړي که نه ته به ورته دعا کوې که نه هغه اسین کې دا ستا پې حق دی چې دعا درته کوي د هغې هم دا حق دی چې ته ورته دعا وکړې خیر د مور او پلار حقوق به آینده جمعه درته انشاءالله په موقعو بیان کړو نو دا د اولاد حقونه دي دی حق نه دی یوټي وي وله راوړه دا د اولاد حق نه دی او دا شکر زموږ په مسلمانۍ کې ګورې دا شی شته
ما یو کتاب لیده یو کتاب کې مې کتلی چې امریکا کې یو مور عدالت کې کیس دایر کا، عدالت کې د زوی خلاف کیس دایر کا، وی دې زوی مې سپی ساتلی دی، زما دا زوی او سپی جدا کوټه کې او زه په جدا کوټه کې 15 منټه دا ما لپاره کوټې ته دا زوی نه راخېږي او ټول ورځ دا سپی لوبئ. امریکا کې د سپورټ ډېر لوی رواج دی، ټول ورځ سپی لوبئ. زما یو دوست هغه چې راسره ملګری و هغه د څاروو ډاکټر و، د څاروو ډاکټر و. نو ما ورته ته امریکا کې څه کوې؟ زه خو د څاروو ډاکټر یم، خو دا د سټور کې کار کوم، سټور کې چا سره نوکر یم. نو ما یې ډاکټري ولې نه کوې؟ سټور کې بل سره نوکري کې ډاکټري ولې نه کوې؟ نو ما ته یې مولوي صاحب 2 خبرې دي، یو کال د ډاکټري کوم زه خو څاروو ډاکټر یم، ټول بسپو علاجونه کوم، بس بل څه شته هلته خو د غوو موږ علاج نشته. هر چا سپی ساتلی او پیشو یې ساتلې ده، نو ټول ورځ به سپي او پیشوګانو له علاجونه کوم او د هغوی خوله کې به ترمامیټر ایږدم او هغوی له به علاج کوم. نو یو خو دغه په امریکا کې د دې څیز قدر نشته، او دویم دا که یو سپی د نه مړ شو نو ځان له دې کار وکتل، هغوی خو د سپو ډېر خیال ساتي. دلته کې انسان هم مړ شو پروا نشته، ډاکټر نه کې انسان مړ شي پروا نشته، خو که امریکا کې د چا پیشو د نه مړه شوه یا د چا سپی د نه مړ شو، لوی مقدمې سپریم کورټه پورې بیا ته خلاصېدی کندی شي. نو هغه مور لاړه او د زوی خلاف یې کیس دایر کړه چې زما دا زوی دی او ټولو سپی کله لمبۍ او کله خوراک ورکه او کله بلستن او کله تولې، ټول ورځ سره مصروف دی او زما له 15 منټه نه راکوي چې ما لپاره راوخېږي. زه څه وکړم؟ وکیل پلار هم ونیوه، مور هم وکیل ونیوه، زوی هم ونیوه په عدالت کې. اخره کې فیصله جج په دې وکړه چې د کوم زوی عمر د 18 کالو نه زیات شو، بس د مور په هېڅ حق هم نشته، دا تا له 15 منټه هم نه درکوي، نو تا ته په دې د ده نه څه نشي غوښتی، 15 منټه هم درې نه درکوي. پیش او خپل سپی پیشه ده، هر سړی آزاد دی په امریکا کې، آزاد ژوند به تېروي. او که ته تا سره د ډوډۍ مسله یا تا ته ځان له څه مسله، نو حکومت سره د بوډاګانو ځان له دی راځي چې هغه کې زیره کو حکومت به ډوډۍ هم درکوي او څه به درکوي. نو ګرانو دوستانو، د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ژوند موږ ته دا سبق راکوي چې اصل عزت په مال او طاقت او حکومت کې نه دی، بلکې د الله په اطاعت کې، په انصاف کې او نیکو اعمالو کې دی. که دا بیان مې خوښوي وي نو د خپل نظر را سره شریک کړئ او د نورو اسلامي بیانونو لپاره زموږ سره پاتې شئ. الله تعالی دې موږ ته د حق پیژندلو او پرې عمل کولو توفیق راکړي. آمین. په رب العزت مې سپارم. السلام علیکم.